بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن منګه جوړو د محبت شربت. محبت شربت جوړولو ډیر اسانه طریقه. ویډیو تر اخره وګورئ. له موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شیدې 1.5 لیټر، بوره 1.5 پیاله. دا به ښه جوش کئ او ریحان 2 قاشقې د چای د غذا خوري. هندوانه 4مه برخه. د محبت شربت ډیر ښایسته شربت دی او په ګرمي کې ډیر فایده ناک دی. تاسو هم ټرای وکړئ، جوړ یې کړئ. د هندوانې نه جوړیږي او ډیر مزهدار هم دی. د ګلاب ګل پکې استعمالیږي. دا 4مه برخه د هندوانې په شیدو کې مکس کړه او واوره به پکې هم واچوئ تر څو مزه یې نور هم ښه شي. د ګلاب ګل دې سره ډیر ښه خوشبويي پیدا کوي. بعد سور شربت یا روح افزا تاسو کولی شئ پکې استعمال کړئ. ریحان 1 ساعت دپاره، نیم ساعت دپاره به یې خیشته کړئ. بعد د هغه نه به یې په شیدو کې بیا ګډ کړئ. همده سره زموږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېده، تیاره شوه او ډیر په زړه پورې شربت دی. تاسو کولی شئ چې ګرمي کې ډیر استعمال کړئ او زموږ ډي آر کې فوډ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. آخر کې به چهارمغز او د ګلاب پاڼې به پکې بیا دوباره هم استعمال کړئ د ډیکوریشن دپاره.